अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو موږ د کورونا ریپورټ وکړو. یا دوستانو که تاسو چیرته غواړئ چې د یو چا آی ډي باندې د کورونا یا هندوستان د کورونا د مرګ ریپورټ وکړئ، نو دوستانو کله چې تاسو په هغې باندې د کورونا ریپورټ وکړئ، نو دوستانو په هغې کې به تاسو صرف یو تاریخ په وروسته ورته ولیکئ. نو دوستانو هغه به تاسو ته د کوم عملیات چې به کوي، نو دوستانو هغې باندې به د یوټیوب د فیسبوک کمپنۍ پروسس وکړي. نو دوستانو هغه آی ډي به په 10 منټو کې ورختم کړي. نو دوستانو په رانۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې موږ څنګه د میمورالایز ډیت ریپورټ کولی شو، هغه هم دوستانو چې په 10 منټو کې آی ډي ختموي. نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ، ځکه دوستانو چې تاسو هم په دې باندې پوه شئ. دوستانو د ویډیو د شروع کېدو دمخکې تاسو چېرته زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان ورسره ووهئ چې زموږ هر داسې نوې او ښکلې اپډیټ ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به رسیږي. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو راشئ فیسبوک ته. فیسبوک په دوستانو تاسو خلاص کړئ. کله مو دوستانو چې خلاص کړو بیا به دوستانو راشئ تاسو سرچ ته. نو دوستانو راپسې دلته په دې سرچ کې به تاسو یو نوم سرچ کړئ. نو دوستانو تاسو به هغه نوم سرچ کوئ دوستانو کوم چې تاسو غواړئ د میمورالایز ډیت ریپورټ ورباندې وکړئ. نو دوستانو زه غواړم چې دغه وصال خان آی ډي باندې ریپورټ وکړم. نو دوستانو دغه ټیم لاین هم آن دی. نو دوستانو دغلته مونږ یو 3 پوسټونه ورته کوو. نو دوستانو په میمورالایز ریپورټ کې به 4 پوسټونه ورته کېدل. نو دوستانو مونږ په میمورالایز ډیت ریپورټ کې 3 پوسټونه ورته کوو. نو دوستانو هغه به هم کار کوي. نو دوستانو زه په لومړی تاسو ته د هغه ثبوت درښیم چې دوستانو هغې باندې ما 2 آی ډیانو باندې ریپورټونه کړي وو. نو دوستانو هغه مونږ ته میسیج راکړی دی چې دغه دی ستاسو د آی ډي باندې ریپورټ شوی دی. نو دوستانو دغه دی to memorialize this account I'll need you to reply to this message with a scan or phone copy or of an to battery. نو دوستانو دغه دی دغه ایمیل دی چې مونږ ته راکړی دی. نو دوستانو زه تاسو ته یو بل ایمیل هم ښیم. نو دوستانو دغه دی دغه مونږ ته هم راکړی دی چې ستاسو د په دغې آی ډي باندې ریپورټ شوی دی. نو دوستانو هغه آی ډیانې ختم کړي دي کومه باندې چې ما ریپورټ کړی و د کورونا ریپورټ یا هندوستان میمورالایز ریپورټ هم ورته ویلی شو. نو دوستانو زه غواړم چې د میمورالایز ډیت ریپورټ نن تاسو ته وښیم. نو دوستانو راپسې دلته تاسو به هغه پوسټونه به کاپي به کړئ. نو زه راځم دوستانو دغه پوسټ کاپي کوم. نو دوستانو دغه به تاسو کاپي به کړئ او بیا به دوستانو راشئ فیسبوک ته. وصال خان یعنی دوستانو را بشئ دلته په دې ټیم لاین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په ټیم لاین باندې کلیک وکړو نو دوستانو را بشئ دوستانو هغه په تاسو پیسټ کړئ. کله مو دوستانو چې دغه پیسټ کړو نو دوستانو هغه نوم به تاسو ورته ولیکئ. نو دوستانو زه راځم دلته ایټ ورته لیکم وصال خان دلته ورکوم. نو دوستانو دغه د وصال خان هم په ټیک کې راغی. نو دوستانو دغه به تاسو ټیک به ورکوئ. نو دوستانو کله مو چې ټیک ورکړو او بیا به دوستانو تاسو راشئ پوسټ ته. په دې پوسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته پوسټ باندې کلیک وکړو دوستانو دغه لومړی پوسټ به وشي. بیا به دوستانو را بشئ 3م پوسټ ته یا دوستانو 3rd پوسټ ته. نو دوستانو را بشئ دغه به تاسو هم کاپي کړئ او بیا به یې کاپي کړئ او بیا به دوستانو راشئ هغې ټیم لاین ته. نو دوستانو کله مو چې پوسټ کړو بیا به دوستانو دلته ایټ ورته ولیکئ او بیا به دوستانو وصال خان به ورته ولیکئ VES وصال خان. نو دوستانو دغه دی دا به هم ټیک شي. وصال خان دوستانو نوم به ورکړئ. یا دوستانو که تاسو چېرته غلط نوم ورکړئ نو دوستانو هغه هېڅکله بیا کار نه کوي. نو دوستانو بیا به تاسو وایي چې دغه ویډیو فیک وایي یا دوستانو دغه ویډیو کار نه کوه. نو دوستانو دغه به تاسو هم پوسټ کړئ. نو دوستانو دغه 3م 2م پوسټ هم وشو. نو راځم دوستانو آخري پوسټ ته 4th پوسټ. نو دوستانو دغه به تاسو هم کاپي کړئ.
نو زه دوستانو ستاسو وخت هم نه نیسم تر څو دوستانو چې زه هم تیز کار وکړم ځکه دوستانو که تاسو انټرنیټ چیرته تیز کار کوي نو دوستانو تاسو به هم آی ډي به په 10 منټو کې ختم کړي. نو دوستانو که د چا آی ډي انټرنیټ کار نه کوي تیز کار نه کوي نو دوستانو هغې آی ډي به په 24 ساعتونو کې ختمیږي. نو دوستان دغه مو چې ټیک کړو بیا به دوستانو په پوسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې پوسټ باندې کلیک وکړو نو دوستان دغه دی زه یو ځلې ریفریش کوم. نو دوستان دلته به تاسو ته ریممبرینګ به ولیکي. نو دوستان دلته به خبرداری به ورکړي. نو زه راځم دوستانو هغه 3 پوسټونه دي زه سکرین شاټ کوم. نو دوستانو تاسو به له دې ځای څخه به سکرین شاټ به واخلئ. نو زه راځم دوستانو ګوګل ته. نو دوستان تاسو به له فیسبوک څخه وځئ او دوستان را به شئ ګوګل ته. په دې ګوګل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په دې ګوګل باندې کلیک وکړه او بیا به راشئ سرچ ته. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ میمورالایز ریکویسټ. نو دوستان تاسو چې کله میمورالایز ریکویسټ ورته ولیکه نو دوستان تاسو دلته ډېر لینکونه رادرومي. نو دوستان تاسو به دلته په میمورالایز ریکویسټ فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې میمورالایز فیسبوک ریکویسټ باندې کلیک وکړو نو دوستان تاسو یو دغه رقم انټرفیس درکوي. نو دوستان تاسو دلته لینکونه وینئ. نو دوستان تاسو به دلته هیڅ کله کلیک نه کوئ او را به شئ دوستانو دلته په دې ځای کې. نو دوستان دلته لیکلی دي هو پاسټ اوی. نو دوستانو وایي چې دا څوک مړ شوی دی. نو دوستان تاسو به هغې نوم به تاسو ور ولیکئ. نو دوستانو کله مو چې دغه نوم ورته ولیکه نو دوستان تاسو به راشئ دلته. نو دوستانو کله چې تاسو نوم ورکړو نو دوستان را به شئ دلته سکرین شاټ ته. په دې چوز فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته چوز فایل باندې کلیک وکړو نو دوستان را به شئ ډاکومنټس ته. په دې ډاکومنټس باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به دوستان دلته په 3 لاینز دي دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به دوستان راشئ ښکته کې. نو دوستان ښکته کې مونږ ګیلري ته راولي یا دوستان هغه سکرین شاټ په تاسو واخلئ. نو دوستان دغه د سکرین شاټ یې هم واخیستو. نو دوستان دلته لیکلي دي وین ډیډ دی پاس اوی. نو دوستان دلته لیکلي دي وایي چې دی کله مړ شوی دی. نو دوستان 2018 جنوري دی. نو دوستان دغه به تاسو اګست وای کړئ. نو دوستان که دلته په تاریخ کې به تاسو ډېر فکر کوئ. یعنې دوستان نن 18 تاریخ دی. نو زه دوستان هغه 18 نه ورکوم ځکه دوستان تاسو به یوه ورځ وروسته تاریخ ورکوئ. نو دوستان زه 14 تاریخ ورکوم. نو دوستان موږ سکرین شاټ هم ورکړو. نو دوستان تاسو نه دلته یو اکټیو ایمیل غواړي یعنې دوستان کوم چې فعال ایمیل وي نو دوستان هغه ایمیل غواړي. نو دوستان تاسو به دغه ایمیل به خپل ایمیل ورکړئ. نو زه راځم دغه ایمیل ورکوم. نو دوستان بیا په سینډ باندې کلیک کوم. کله مو دوستانو چې په سینډ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دا ستاسو دی کوم چې دغه کار مو پکې وکړو نو دوستانو هغه به کمپنۍ ته لاړ شي. نو دوستانو هغې باندې به دا کار وکړي او دغه آی ډي به ډیلیټ کړي. نو دوستانو زه په اخر کې تاسو ته بیا هم دغه خبره کوم
نو دوستانو که چیرته ستاسو انټرنیټ قوي وي نو دوستانو تاسو چیرته وی پی ان ورته کنیکټ کړئ د بل هیواد څخه نو دوستانو په دې ځای کې به تاسو ته ریممبر ولکې نو دوستانو هغه به په لاسو منټو کې دلته ریممبرینګ ولکې او سره خبرداري به ورکړي یا دوستانو که چیرته تاسو له افغانستان خپل انټرنیټ څخه کار کوئ نو دوستانو هغه به په 24 ساعتونو کې تاسو ته ایمیل درکړي یا دوستانو کوم چې هلته تاسو ایمیل ورکړو نو دوستانو تاسو ته به هلته ایمیل درکوي کوم دوستانو چې په لومړي سر کې په ویډیو لومړي سر کې ما تاسو ته 2 ایمیلونه وخل چې ما ریپورټونه ورباندې کړي او ما ته یو نن ایمیل راکړی دی او یو یې 13 ورځ راکړی دی نو دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو جوړه کړې وه او تاسو ته مو اپلوډ کړه نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ دوستانو داسې او نور ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې داسې دوستانو ښکلي ویډیوګانې د ریپورټ د فیسبوک او داسې د نور زده کړې ویډیوګانې تاسو وړاندې ته ورسیږي نو دوستانو د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټي نشان هم ورسره ووهئ چې زموږ هره داسې نوې او ښکلې اپډیټ ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به رسیږي نو دوستانو بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم تر هغې د خدای په امان